د شال تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن راغلی یو په زابل ولایت مرکز کلات کې د کلالۍ د صنعت اړوند د خټینو د لوښو د خرڅولو یو هټۍ یا یو دکان ته دا لوښي په ورځني ژوند کې خلک ډېره استفاده ځینې کوي، خو دا چې په دې وروستیو کې د دې لوښو استفاده د پخوا په پرتله باندې کمه سوې ده، نو د دې اړوند به د دې لوښو د خرڅونکو سره هم وغږېږو چې ولې د پخوا په پرتله باندې د دو لوښو بازار رالوېدلی دی، په اصطلاح نورو صنعتونو نیولی دی یا نورو لوښو نیولی دی، څه خبر ده؟ او د دې ترڅنګ د دې لوښو پر ارزښت به هم وغږېږو چې ولې خلک پخوا دغه لوښي خوښوله، مثلا ډېرو خلکو په دودیزه توګه استفاده ځینې کوله، شورواوې به یې پکښې تیارولې په ځینو کې، او په ځینو کې به مثلا اوبه به پکښې سړولې. هغه اړوند ټولو برخو باندې بیا وغږېږو، نو هیله ده چې تاسې هم تر اوسۍ شېبه راسره پاتې شئ. ډېره زیاته مننه لیدونکو، راغلي یو د دا صنعت اړوند یو کوچنۍ کارخونه ده، دلته دغه شیان پکښې جوړېږي، د دغه کارخونې د مسؤل څنګ ته ولاړ یو، دی به کوم شیان یا کوم توکي چې دوی دلته جوړوي دغه به هم راته تشریح کړي. اول به د نامه پوښتنه ځینې وکړو. مهرباني نوم مو چې دی؟ عبدالمالک. وروره دلته چې تاسې کم شیان جوړوئ؟ دغه موږ خو پلان اوس تنوران مو شروع کړي دي. موږ د حکومت له خوا څه دغه خواهش لرو چې موږ سره یا څه کومک وکړي یا څه دغه وکړي چې موږ دغه نور شیان سره فعاله کړو، نه ده له تنورانو لکه سیمنګیانو لکه کاسې و لکه دغه نور شیان، نه ده. یعنې دلته اوس تاسې یوازې تنوران جوړوئ؟ او د تنورانو جوړښت څه ډول ده؟ مثلا په لاس جوړېږي؟ دغه اوس خو په لاس جوړېږي، دستګاه هغه شی نه لري، خالي دی په لاس باندې جوړېږي. استاد مو د کابله ورته راوستلی ده، دغه استاد په لاس باندې جوړېږي. څو کسان دلته ستاسو سره په کار اخته دي؟ او دلته چې بیا تاسو د تنوران جوړ کړئ، بیا د خرڅلاو دپاره مثلا تاسو خپل دکان لرئ که پر نورو دکاندارانو خرڅوئ؟ یا خو موږ د خدچکانه خلک ته ورکوو، مثلا یو دانه دوې دانې د کور لپاره وړي دا خلک، نو دغه خرڅلاو ده دغه. او څومره کسان په کار سره اخته یي؟ نو مثال خبرې اوس پلان خو اوس یو استاد اخته یو شاګرد ورسره دی، نو اوس نو که مخکې څه دا اوس کار به نور شروع کړو، نو استادانو ته نور هم احتیاجات لرو، استادان ډېر کړو یا شاګردان ورته ډېر کړو. او په راتلونکي کې مثلا نور مو کوم شیانو ته دغه د مثلا چې په راتلونکي کې جوړ کړئ، نورو کوم شیانو ته پلان لرئ؟ دغه پلان ته لرو چې نور کندهاري تنوران مثال خو دا پوخ تنوران چې دا خام دي، هغه ته بیا نو امکان لرو دغه لرو چې پوخ تنوران ورته جوړ کړو، په کورا باندې پوخ کړو، د خلکو لپاره څه وسایي جوړه شي. او نور منګیانو دي پسې دا د ګلدانیانې دي پسې کاسې دي، دغه شان امکان دغه لري چې جوړه شي. د دغو تنورونو او د پخو تنورونو ترمنځ بیا توپیر څه دی؟ توپیر خو دغه دی، اوس دا خلک ډېر خام خوښوي، دغه پوخ ډېر خلک نه خوښوي. په دې خاطر چې دغه درزونه کې وایي چې وي او داسې کې پلانې کې بعضې خلک نه پوهېږي. او که نه د غزنشي تنوران چې دي موږ خاوره د غزني څخه ورته راوړو، نو دلته چې لاسي جوړوي هغه بیا ځان ته یو کامیابي یې ده چې دا 7 کاله 8 کاله دوام کوي. او د دې ترڅنګ د دغو تنورونو به بیې او قیمت څومره وي؟ مثلا قیمت کې 200-300 غني په قیمت کې فرق لري. تر پوخ تنور د خام تنور ګران دی. دغه تنور به څومره قیمت لري؟ دغه 700-800 غني قیمت لري. او په دې کې بیا په اندازو کې مثلا فرق شته؟ په اندازو کې هم فرق شته، و اتیا په اتیا کې هم جوړوو، په اویا په اویا کې سانتي کې هم جوړوو، مثلا متر په متر کې هم جوړوو. دا خلک فرمایش ته ګوري چې کم فرمایش ورکوي، موږ هغه رقم فرمایش ورته جوړوو، خو بیا په قیمت کې سره فرق لري. څومره سرمایه ګزاري به دې په دغه دکانونو باندې کړي؟ نو دغه تقریبا 2 لکه افغانۍ شاوخوا اوس خو مصرف شوي دي. دغه نور کار چې اوس مخته ځي، نو تقریبا 2 لکه 1.5 لکه افغانۍ دا شاوخوا نور هم غواړي. دغه نور استادان ورته راولو، د کورا سره فعاله کړو، هغه نور شیان سره فعاله. او د دې ترڅنګ دغه تنورونه چې تاسو جوړوئ، دا خاوره یې د کومه کوئ؟ د کومه ځای راوړئ؟ خپله ځانګړې خاوره لري، خپل ځانګړی ځای لري چې تاسې ورځغه ځای خاوره راوړئ؟ خاوره یې د کومه تاسو کوئ؟ خاوره خو موږ دغه د سره خاورې چې دي، مثال دا د غزني سره ځي، په کلات کې خو نشته. بعضې موږ تر اوسه نه دي لیدلی، خو بعضې انسانان چې معلوم دي هغه تر اوسه موږ نه دي لیدلی، نه مو په خپل د لاس لیدلي چې دا خاوره کار کوي، او د کلات خاوره کار نه ورته کوي. دا د غزني خاوره د سره خاوره د غزني سره وړو،
او نور کندهاري پوخ تنورونه چې راوړو هغه بیا چې په کوره باندې پخو هغه بیا د کندهار خاوره ورته راوړو. د خاوره بیا ځانګړی ځای هلته لري که و ځای لري. نور خلک یې مثلا راکاږي دغه ځای څخه بیا راوړي په بازار کې بیا تاسو ځینې رانیسئ؟ موږ یې هلته هم ځینې رانیسو محصول غواړي په مثال 200 افغانۍ 300 افغانۍ په محصول غواړي په موټر باندې محصول غواړي او نور خو بل کرایه ده کرایه 8000 9000 افغانۍ کرایه ده تر دغه ځای پورې موږ ته راوړي. ډېره زیاته مننه. نور څه غوښتنه لرئ کوم پیغام لرئ مهرباني؟ غوښتنه موږ دغه ده چې موږ سره حکومت څه کومک راسره وکړي څه لاس راسره نیسي څه موږ پرمختګ وکړو دغه خپل وطن ته خپل افغانستان ته دا خلک ته څه دغسې ارزاني او دغه سره جوړه شي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه لیدونکو. د یوه هټیوال تر څنګ ولاړ یو. اول به د ده څخه د نامه پوښتنه وکړو. مهرباني استاد نوم راته ووایاست او د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد آغا یم د لغمان ولایت اوسېدونکی یم او دلته د سره کار کوم. ښه محمد آغا وروره دغه لوښ تاسو دلته خرڅوئ څو رقمه لوښي مثلا تاسو اوس دلته لري؟ موږ دلته 2 3 رقمه 4 رقمه لرو خو چونکې دلته موږ دستګاه نه لرو. شته د له کابل کې لرو خو دلته نه لرو فعلا. ما دوی ته ویل چې دلته ځان ته کوره جوړ کړئ او استادان به راوغواړو چې هر شی تاسو غوښته همغه شی به تاسو ته جوړ کړي. یعنې اوس دلته کوره نشته یوازې صرف دغه لوښي د نورو ولایتونو څخه رانتقالوي او دلته یې خرڅوي؟ دا د قندهار نه راوړي او دلته خرڅوي او دوی ته مې کوره پال که دلته استادان به راوړو چې هر شی راغواړئ تاسو ته به جوړ کړي. د دې لوښو بازارونه اوس څنګه دي استاد محترم؟ والله ښه ده شکر ده دلته فعلا کېږي خو داسې لکه چې مخکې کېده اوس نه کېږي. ولې وجه یې څه ده؟ یعنې ځای نورو عیني لوښو دغه شان نیولې دي څه خبره ده؟ خو داسې ده چې دا لږ ډیزاینونه چې دا فرق کوي بازارونه هم فرق کوي چې مخکې ډېر بازارونه اوس نشته 4 رقم شیان راووته پلاستیکي شیان وته اوس د دې بازار لږ کم شوی ده. او د دې تر څنګ مثلا دغه لوښي خوبایي یې څه شته ارزښت یې څه شته چې خلک استفاده ځنې؟ ارزښت یې دا ده چې یو خو اوبه یخې ساتي او اوبه پکې نه خرابېږي چې څنګه چې دې کې اوبه خوند کوي بل شی کې اوبه خوند نه کوي. د منګیانو تر څنګ نور کوم شیان مثلا شته؟ نور دا کاسې دي او دا منګوټی دی او دا نور د سرخانې دي د چلم نور رقم قسم شیان دي خمان دي غټ غټ چې اوبه خلک ډکوي. په دې کې اوس دغه کاسې چې دي مثلا استاد محترم دغه کاسې بیا د څه شي په توګه استفاده ځنې کېږي که تاسو دانه روان کړئ؟ لکه دې کې ډوډۍ هم خوند کوي ډوډۍ واړه کوي خلک شیروا لپاره پخوا هم داسې کوه پخواني خلک او دا لوی چې د شمړو لپاره ده چې شمړې پکې اچوي خلک اسکي او دا د شیروا لپاره دی. په دې کې بیا د شوروا خوند د نور لوښ په پرتله څنګه یې؟ دا ډېر خوند کوي یو خو خوځېږي نه ځای نه ډېر مضبوطي او بل ډوډۍ پکې واړه کې ډېر خوند کوي. او دا خو پخوانو هم ډېر استفاده ځنې کول که نه؟ او پخوا خلک ټول په همدې کې استفاده کوو خو دلته دیګیانو خو هغه دیګی اوس دلته فعلا نشته چې تا ته زه وښیم هغه کې به پخلی کوو. دلته خو ګیلاسان هم زه وینم او دغه کنجانې دي که څه شي استاد محترم دا د دې څخه بیا څنګه استفاده کوي؟ په دې کې مو باچول کېږي؟ او ماشومان دا اخلي اکثره ماشومان پکې لوبه کوي اخلي لوبو لپاره او دا چې دا بیا ګیلاس ده چای هم پکې څښل کېږي او اوبه هم پکې څښل کېږي. او دغه رقم ځینې په هوټلونو کې هم شته چې د شلومبې پکې اچولي او خلکو ته او هغه بعضې چاینکي که نه چاینک د همداسې او بعضې ګیلاس ده چې شمړې پکې خلک څښي یا تروې وایي خلک پکې څښي هغه شیان دي. ښه ډېره مننه. دا بیا استاده څه شي دي دغه دا سرخانه ده چلم لپاره چې چلم خلک اسکي او د هغې لپاره سرخانه ده. دا د دغه څخه جوړ ده د خټ څخه جوړ ده او چلم خو نو نسته اوس خالي سرخانې پاتې چلم نشته خو همدا سرخانې پاتې دي. صحیح د دغو کلالۍ د صنعت دپاره یا د خټینو لوښو دپاره مو غوښتنه څه ده مثلا د بازارونو په اړه باندې؟ مونږ وایو چې دا باید نمایش شي او دوی ته ځای ورکړل شي او یو هغه ورته زمینه مساعده کړي چې کاروبار یې روان شي. ډېره مننه خدای دې سلامت او ژوندی لر. ژوندی اوسه.
لیدونکو د یو حاجي صاحب سره ناست یو. حاجي صاحب د دغو لوښو د اهمیت او ارزښت په اړه هم راته وغږېږي او د دې ترڅنګ چې ولې خلک پخوا ډېره استفاده ځینې کول په دې اړه به هم راته ووایي. خو د اول به د نامه پوښتنه ځینې وکړو. مهرباني حاجي صاحب نوم مو څه دی او د کوم ما نوم عبدالقادر. ښه عبدالقادر حاجي صاحب، دغه لوښي چې اوس دلته پراته دي موږ تاسې وینو، د پخوا په اړه راته ووایه خلکو څنګه استفاده ځینې کول مثلا؟ پخوا خو دغه خلکو دغه نور لوښي نه وي، مقصد دغه نیکلي و، دغه د شي دغه لوښي خو نه وو، ټول د خلکو له دغه څه استفاده کول. او بلکې دغه کې کرامتونه ډېر دي. یو خو د اوبه ښه سړې اوبه دي، خوندورې اوبه دي او زموږ څه د وطن شی ده. نو په دغه ښه ده. پخوا خو کټه وو، اوس دغې بخار پیدا شو. پخوا څه کټه وو، په کټه کې غوښې هم ښه خوند کولو. یو ماښام د کټو باندې کې یو مات بیا هغه خوند د خولې نه هېرېدی. نو دا کرامتونه خو ډېر خو موږ اوس چندانې استفاده خلک نه ځینې کوي. خو دا پاک پاکې لوښي پیدا شو، لکه شیي و دغه پیدا شو، که نه په خوند کې د اوبو و د هر شي خوند دغه خوند پر زیات ده. او مثلا پخوا به خلکو د کټوي څخه استفاده کوله، بیا به چې شوروا جوړه کړله هغه به هم په د خپلو غابو کې هغه هم په د خپلو غابو کې اچول. هغه غابونه هم دغه د خاورینو غابونه وو، کاسې وې. اوس هم ورسره کاسې شته، دغه کاسې اوس هم دغه کاسې خوند ولکه په دا نورو کاسو کې ایسي. دغه کاسې موږ په خپل اوس هم د کور استفاده دغسې کاسو. دا اوس ډېر خوند تللی د خوراکونو او دا اوبه هم ډېرې نه سړی خلک هم ډېر مریضان کوي. تاسې یو علت دا نه بولئ چې دغه لوښو نورو لوښو ځای نیولی؟ یا دغه کیسه ده چې د هر شي خوند څه کړی د ټولو دغه شیانو ټولو خوند کړی ده. لکه دغونه خوند یو خو ډېروال څه د ډېروالو څه ډېر دغه ډېر څه پخوا که دا وچې ډوډۍ څه مو پیدا کړي، لکه کباب څه مو پیدا کړي، خو نه وي د نسین خاطر وو. اوس خو پرېماني ده، دا شي دا شي وګوره، دا بل شي دی، دا بل خوند وګوره، دا بل دی. مقصد دا شي په شیانو کې ډېر شو. لکه دغه اوبه چې دي مقصد څه دغونه خوندور دغونه خوندور دي، هسې کې اوبه لاندې دغه اوبه خرابې دي. او بل داسې یو ژمی دی مثلا ډېر پخوا په یادېږي چې لاندې مو حلال کړی، کټو مو پخه کړي، واوره د باندې ورېږي او تاسې داسې یو ژمی دی په یادېږي؟ دغه ژمی ډېر په یاد کېږي، یو نه ډېر وارې هم په یاد کېږي. په ژمي کې هم د لاندې دغه په شم کټو باندې کې کټو هم هغه هم د دننه په خونه کې تنور بواره ته بېشېدی، ټول مو ته خوشحاله وو. ماښام ته ماښام غوښې باندې ده. نو یو ژمی بل ژمی دغه کټو که نه نور وخت هم کټو ولاکلی دی، په میاشت نه په کلو به مو نه لیدی. ولې دا کټو به مو بام ته وخېده، یا به مو یو ځای راځړولو په دغه به په دا خوله کې ټوله چې هغه بس اوږدې دا رقم به سوی وو، یو منې بل منې به مو راشوا کوي. خو نه وو د غوښې نه وو. اوس پرېماني ده، داسې پرېماني ده. اوس لوبیا پیدا پخوا لوبیا نه وو، پټاټا نه وو پخوا، مقصد بېنډۍ دغه شیان نه وو. که وو دغه یو غوښه وو یا شړومبی وو، بل شی خو وو نه. لاندې دې کوئ مثلا؟ لاندې به کول، اوس هم کوو. اوس هم کوو. اوس هم بې لاندې نه کېږي؟ یا بې لاندې نه وي. اوس زه کوچنی راډیو سم نور بې لاندې نه وي. او اوس هم حاجي صاحب په کور کې دغه لوښي کاروئ، د خټین لوښي؟ موږ هم دغه کاروو. اوس یې خوند هغه رقم خوند نشته، دغه خوند نشته، دغه خوند یې نشته. یعنې شیان ډېر سوي دي اوس؟ ډېر و، دغه شیان ډېر سوی دی او دغونه خوند نشته پکښې لکه پخوا سو. خو ما له مخه څه له مخه نور شیان نه وو استفاده مو دغسې کولو، خوند هم ډېر پکښې او بلکې د وږي خلک وو. دغونه پرېماني نه وو د شي. وچې ډوډۍ به وچې ډوډۍ مو نه سوه پیدا کړو، سم پیدا به مو هغه مو په څه رقم وخوړی، ولاکه مو په جنګ وو، په یوه ډوډۍ به د درو څلورو جنګ کوچنیانو جنګ. نو اوس خو پرېماني ده، اوس دغه څه خوند نشته، خو دغونه پرېماني ډېره ده. او بل دغه اوس موږ چې دا منګیان دلته وینو، دا د اوبه څه رقم سړی؟ دا اوبه خو داسې دغه لنډېږي، دا لنډوالي په خاطر دا شمال خو دغه لنډېږي، دا خاوره ده. خاوره په هر ځای کې مځکه لنده کې څه سایه په راسي په خپله هغه مځکه لنډېږي، هغه په خپل ځان سړی. هغه څه ما دغه ته د کرامات نه لري، مقصد د نور کرامات لري. دا خاوره ته اوبه راکشي، لکه هغه موږ چې ځان یو ځای ږدو اوبه پر پاشو. دا اوبه دا خو لنده ده، څه بادي وي، هغه اوبه په خپله سړېږي. دا د ده له خاطره باندې. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې مرکه دې راسره وکړله، وخت جوړ اوسې، ژوندی ګرځې. سم ډېر مننه. لیدونکو راغلیو د یو بل هټیوال څنګ ته هم ناست یو، دی هم د کلالۍ لوښي خرڅوي. اول به د نامه پوښتنه ځینې وکړو. مهرباني نوم مو څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یاست؟ زما نوم سید رحمان دی، د زابل ولایت اوسېدونکی. څومره وخت کېږي چې په دغه کاروبار باندې اخته یاست؟ زما تقریبا 18 کاله کېږي.
10 کاله به مې کېږي په دغه کار باندې. دغه لوښي چې دلې موږ کوم ولیدلې یا وینو یې تاسې دلې خپله جوړوئ که د نورو ولایتونو څخه راانتقالوئ؟ دا خو نو زموږ په ولایت کې دی بټۍ نشته چې دا کې پخېږي، داسې خاوره نشته چې دی ښه خوندوره خاوره دا موږ له کندهار او غزني څخه راوړو. او د کندهار د غزني څخه راوړل بیا نو بیا ګران هم پرې وځي و موټران و مصرفونه ماتېدن و دا خو د خاورو شیان دي خامخا مات هم کوي. د سړکان خراب دي، کرایې ډېرې دي، دا اوس سړکانو په دغه کې کرایې ډېرې په راځي ماته کوي دغه کېږي خرابېږي. نو دلته موږ ته شی چندانې نه جوړوي خو نو بیا ما خپل کار دی بس سوکه سوکه په لګیا یي. او د دې تر څنګ دغه شیان چې تاسې خرڅوئ څو رقمه شیان به وي مثلا؟ دا خو نو ډېر شیان شامل دي چې نومان یې مو راته واخلئ. یو خو دغه د کورو تنوران دي، د نانوایي تنوران دي، خام و پاخه چې دلته څوک خام وغواړي خام یې ورکوو، که پاخه وغواړي پاخه یې ورکوو. او بل دغه نور د کورو دپاره خمان و د مدرسو دپاره د کورو دپاره د کوچني منګیان غټ منګیان 18-15 رقمه شیان موږ سره شته. د شوروا دپاره یا مثلا د خوراکي توکو دپاره هم لوښي شته؟ و د شوروا دپاره کاسې رقم 2 نفري 3 نفري، د وړو دپاره چې وړه کلنده یې پخوا بیا وړه کلنده وه هغه شیان راسره شته، د کروتو شیان یې راسره شته، د شلومبو دپاره یې شته، د چای ګیلاسان یې شته، دغسې د اوبو دپاره 4-5 رقمه غټ و کوچني دا لوښي یې راسره شته. د پخوا په پرتله بازارونه استاده څنګه دي؟ یعنې ښه سوي دي خراب سوي دي څه ډول روان دي اوس فعلا؟ تر پخوا خو نو اوس بازارونه یو څه سکوت کړی دی. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې لارې خرابې دي، سړکان خراب دي، موږ ته چندانې ګټه نه کوي. دا نور شیان ډېر سولو یخی و دا شیان مخکې و یخیانو دا شیان نه وو، دغه شیان خلکو ډېر کارول. اوس نو یخی شته، اکثره خلک ډبې ته یخی وراچي، منګي ته ضرورت نه لري، دا د خاورو لوښي دي. او زما په فکر دغه تر یخي به دا طبیعي شیان په دې خاطر ګټورې چې ښایي ځینې زیانونه هم لري که نه؟ و دا خو پخواني شیان دي، دا خو پخواني تجربه شوي شیان دي د ډاکټرانو په دغه باندې، دا نورو پخوانیو خلکو په دغه تجربه سره دا پخواني شیان دي، دا مرضونه دغه دونه نه لري لکه دا اوسني پلاستیکي و دا شیان چې دي دا خو نو دغه خراب شیان دي، کمزوري شیان دي، مرضونه یې ډېر دي دا اوس دغه دا پخواني تاریخي شیان دي. ستاسې باجي صاحب څومره عمر یې د څو کلو به یاست؟ ما تقریبا 15 کاله به کېږي زما و. داسې ډېر پخوا مثلا ستاسې په یادېږي چې خلکو د عیني لوښو پر ځای له خټینو لوښو څخه استفاده کول؟ و موږ په خپله پخوا په کورو کې دغه د خټو لوښي درلودلو، دغه پلاستیکي شیانو د پلاستیکي دغه ډبې و دا شیان خو نو نه وو، خو ټول دغه شیان. خوند یې څومره و؟ خوند خو د هغو شیانو د دغو شیانو خوند په دا نورو اوسني لوښو کې نشته، دا پخواني شیانو کې خو ډېر ښه خوند دي. اوس مثلا شلومبې دي مستې و دغه په پخواني دغه کې بې شربلې د شلومبې خوند به ډېر خوندور و، هغه غوړي و د غوا غوړي هغه به ډېر ولو. اوس خو دغه شیان دي دغه په برق چې دغه کوي هغه شلومبی و دا غواړي ټول سره ورګډ وډ کړي، دغو نه دغه ډېر نه وي، هغه یو څه تکلیف غواړي دغه شیان دغه خټینې شیان چې شار بیا هغه یو څه تکلیف غواړي، خو دغو نه بیا یې غوړي و خوندور شلومبی یې خوندور وي. یعنې اوس هم مثلا د دوبي په یو ډېره ګرمه غرمه کې چې داسې یوه نیمه بجای دغسې خټینو لوښ څخه یو جوړه کاسه راواخلې، شلومبۍ پکښې واچوې، ښه تریو شلومبۍ، بادرنګ هم جوړ کړې او بیا تر یو یخې سایې لاندې کښېږدې نوشي جانې کې، هغه پخوانی خوند به پکښې کښې که نه؟ ډېر پخواني شیانو کې هر شي کې خوند شته، پخواني سپین ږیرو کې، پخواني خلکو کې، پخواني شیانو کې په هر شي کې خوند شته. دا اوس چې ته اوس په دغه لوښي کې مثلا کور دغه لوښي کاروې؟ اوس موږ هغه پخواني یادونه تازه کېږي؟ د شوروا دپاره، د اوبو دپاره، د کټو بېلاولې د کټو کې وخت کټو باندې کوو، پخوانۍ کټوې نه وې، هغه شوروا بیا ډېره خوندوره وه، بوی لا ښه لګېږي، هغه خوندور بوی یې ولو پخوا خو
بوټي ډېر ولو دغه اوس خو نو ګاز دی بوټي کم دي له ګازو څخه خلک کار اخلي کټو بیا ګازو ته ښه کار نه کوي هغه به نو په تنور بیا اچولی وي بیا به تناره ته ورشوک په تناره کې به بس په خپل دم سره پخه سوله بیا ډېر خوندور خوند ولو ډېر خوندور شی دی ډېره مننه چې مرکه مو راسره وکړله وخت مو راکوي خیر چې ستاسو سم مننه کوو چې راغله زموږ دغه سپېره پارک ته له موږ سره مرکه وکړله او زموږ دا شان چې بازاریان څوک په خبر شي چې دا زموږ شیان دلته دي موږ خو هلته مخکې پر سړک ولو هلته هر سړي لیدو دلته نو بیخي ګوښه ځای وي چې دا ته یې همکاري راسره وکړي دا زموږ خبرې مرکه یې څوک واوري نو به خامخا دلته موږ ته یې څوک راسي یو شی به راسره راسي تر ډېرو لیدونکو یې راسه وکړو صحیح ده کور مو ودان قدرمنو لیدونکو د کلالۍ د صنعت اړوند د خټو څخه جوړ ګیلاس او منګی خلک دا د دې دپاره استفاده کوي چې اوبه په طبیعي ډول سړوي او دا زموږ ستاسې کورنی تولید دی په دې هیله چې تاسې هم د خپلو کورنیو تولیدات څخه استفاده وکړئ نو دا وه د دې جمعې د منظرې خپرونه چې ما هدایت الله نکزاد تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خپرونې پرې اجازه راکړئ شاد آباد او بریالي اوسئ